عزتمندو الله جل جلاله ته یو څو کلمې ډېرې زیاتې محبوبې دي. په یو عظیم حدیث کې راغلی دي سبحان الله. داسې کلمې دي، داسې یو ذکر دی چې الله ته ډېر زیات محبوب دی. اوس به یو ورور سوال کوي چې دا به ډېر ګران وي. نه، ډېر اسان دی. عزتمندو ډېر ښکلی ذکر دی او اسان دی، او فایدې دا ده چې الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی. حدیث کې راغلی دی احب الكلام الى الله اربع. الله ته د ټولو خبرونه او په ټولو ذکرونو کې د قرآن کریم نه بعد چې غوره ذکر دی 4 کلمې دي. کومه دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله. دا څومره عظیم ذکر، څومره انسانان مسلمانان د دین غافل دي. بیا حدیث کې دی لا یضرک بأیهن بدأت. وای دا هم تا ته ضرر نه درکوي چې که ورخطا شي پکې مخکې وروسته وي، یوه کلمه مخکې وروسته هېڅ باک نه کوي. دا 4 ذکر الله ته ډېر زیات محبوب دی. په بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. سبحان الله. وای زه چې دغه 4 کلمې ویم یو ځل، وای دا ماته د دین ډېر زیات محبوب دی چې دا نمر په څومره څه باندې لګېږي، څومره مخلوقاتو باندې دا نمر لګېږي، دا ټول ماله څوک راکوي زما شي. د دې ټولو نه دا یو ذکر یو ځل ویل دا ماته ډېر زیات محبوب دی. سبحان الله. غرض مې دا دی دا ذکر ویل کول پکار دي. دا د ځان دپاره بس یو کلام جوړ کړئ، ځان په دې باندې عادت کړئ. باید چې موږ په دې باندې ځان عادت کړو. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو ځل ویم د ټولې دنیا و ما فیها. دا نمر چې په څه باندې لګېږي دا څوک راکوي د دې نه ماته دا بهتره دی چې یو ورور 10 ځلې ویله، یو ورور 100 ځلې ویله، یو ورور 1000 ځلې ویله. دا ذکر دا انسان به الله ته څومره محبوبي او څومره ګټه دې وکړه. دا د حدیث مطلب دا نه ده چې ما ته دینه محبوب دی، دا دونه فایده ورکوي. یعنی یو ځل چې سړی دا ذکر وایي د حدیث مفهوم دا دی دا نمر چې په څومره مخلوقاتو باندې لګېږي د دې ټولو نه دا غوره دی. هلته فایده زیاته ده چې چا 100 پیرې ویله، چا 1000 پیرې، 500 پیرې. دا احب الکلام دی، یعنی الله ته دا محبوب کلام دی. دومره فایده ده. نو یو انسان چې دا ډېر وي هغه انسان مسلمان به الله ته محبوب نه وي. ولې نو خامخا به ورته محبوبي. نو باید چې په دې ذکر باندې خپل ژبې دا لمدې کړو همیش دپاره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ټولو اورېدونکو ته، ورونو خویندو ټولو ته د دې ذکر د ویلو توفیق راکړي.